دا یو ورور سوال کړی دی چې وایي د بعضو عربو د عادت دی چې کله مونځ ختم کي سلام وګرځي نو د مانځه نه بعد ښی طرف ته او ګس طرف ته یې کسانو سره لاس میلاووي دا شتي او که نه جواب اصل دا دی چې مصافحه کول لاس ته لاس سره میلاوهل د مستحب طریقه ده رسول صلی الله د خپلو ملګرو سره مصافحه کوله انس بن مالک رضی الله چې کان اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم اذا تلاقوا تصافحوا کله چې د یو بل سره میلاو شو لاسونه به میلاوهل په صحیحینو کې دا حدیث دی د طلحه بن عبید الله رضی الله عنه چې هغه پاڅېدو د کعب بن مالک سره لاس میلاو کړو غاړه ورسره میلاو کړه کله چې الله دغه توبه قبوله کړه دغه شان یو روایت کې دا راځي ناشنا روایت دی ما من مسلمین یتلاقیان فیتصافحان کله چې دوه مسلمانان د یو بل سره میلاو شي لاس میلاو کړي لاس میلاو کړي ډېر خلکو ته پته هم نه چې دې کې څه اجر دی چې دوه مسلمانان میلاو شي او لاس میلاو کړي الا تحاتت عنهما ذنوبهما کما یتحات عن الشجرة ورقها د دوی نه د ګناهونه داسې وریجېږي لکه د ونې نه چې پاڼې ریجي د دې مصافحې سره دا دومره اوچت عمل دی نو دا مستحب طریقه ده په جومات کې بهر د جومات نه په هر ځای کې خو د دې نه عادت جوړول او دې ته عبادت ویل دا بدعت دی د بعضو خلکو دا ذهن دی چې دا یو عبادت دی چې څنګه سلام وګرځې نو ښی طرف ته او ګس طرف ته دوی سره به لاس میلاوې موږ نه بدعت دی عادت یې نه دی سلام یې وګرځو چې وکړو ملګری اوس خوا کې نه لاس ورسره هېڅ خبره نه او چې شوق دی چې لاس میلاومه ده سره دغه سره د اذکارو نه بعد به میلاوې اول اذکار وکړه مسنون اذکار د هغې بعد بیا لاس میلاو کړه او چې مخکې د کوم چې ورته عبادت په نظر ګوري لکه د مانځه نه مخکې به یې تا سره لاس میلاو کړی چې سلام وګرځئ بیا به سره لاس میلاوي دلیل یې چې دوی سره خاص عقیده ده نو دغې ته علماو بدعت ویلی دی والله اعلم دا واقعي د دې واقعي نه معلومیږي چې دا چې د قصه ګو مولوي صاحب بیان کړې ده او هسې هغه خپل جماهیر ډېروي جماهیر په عربۍ کې څه ته وایي دا کوم چې ناس خلک دي دا ډېرول د دې خلکو د ډېرولو دومره اسانه طریقه ده که نه زه درته یعنې څه وایم دومره ناشنا او دومره اسانه طریقه ده د دروغو قصې شروع کړه چا ته څه وایه مو چې په تا کې غلط کار دی پستې پستې خبرې کوه دروغ قصې کوه د هغې سره جاړه دا ټوله دنیا تا سره کېږي نو دا منګړت واقعه ده اول خو دې کې دا شرکي واقعه ده چې د رسول صلی الله بخانه غواړي بیا دویمه ده چې کوم ځای کې دا راځي چې د رسول صلی د قبر په خوا کې ورشه او هلته وجاړه هلته د دعاګانې وغواړه زما ګناهونه وبخه او د اذکار ووایه او د دعاګانې ووایه مخکیني او راتلونکي ګناهونه به ټول تېر شوي او راتلونکي ګناهونه به ټول وبخلی شي دا ټول منګړت خبرې دي والله اعلم انسان د خاور نه پیدا دی ملائک چې دي دا د نور نه پیدا دي پیریان چې دا د اور نه پیدا دي او د ځناور چې دا هم د خاورې نه پیدا دي دا هم د خاورې نه پیدا شوي والله اعلم ما ته پته نه چې دروغ واقع ما ته څه معلوم امام غزالي میلاو شو د رسول سره په اسراء او معراج او لاشتینه امام غزالي دا غلطي عقیدې ده الحمدلله اوس خلک ډېر ښه شوي پوه شوي دي چې دا قصې څه دي دا غلطي ده الله دې ته موږ ساتي والله اعلم